سلامونه او نیکې هیلې بیا مو استاد حکمت الله پوپل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. هیله ده چې زموږ له تعلیمي پروګرامونو څخه اعظمي استفاده وکړي. راځو نن د خیره د اتم ټولګي د جذرونو جمع او تفریق وایو. د جمع او تفریق لپاره لومړی باید موږ د جذرونو مشابهت وپېژنو، ځکه موږ هغه وخت جذرونه جمع کولی سو کله چې دوی مشابه وي. نو لومړی باید مشابه جذرونه وپېژنو. مشابه جذرونه یا هم کله کله ورته وایي ورته جذرونه. د دې لپاره چې تاسو د جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیه خلاصه کړئ، نو تاسو لومړی باید مشابه جذرونه وپېژنئ. مشابه جذرونه کوم جذرونه دي؟ داسې دي تعریف یې: هغه یو شان وي. مشابه جذرونه هغه جذرونه چې مجذورونه او جذرنامه به سره یو شان وي. د مثال په ډول سره 3 ضربې 5 تر دریم جذر لاندې، 8 ضربې 5 تر دریم جذر لاندې. مشابه جذرونه هغه دي چې مجذورونه به یو شی وي او جذرنامه به یو شی وي. کله چې مجذور له مجذور سره یو شی وي او جذرنامه له جذرنامه سره یو شی وي، د ډول جذرونه ته موږ مشابه جذرونه ویلی سو. دا مخته چې پراته دي دا ضریبونه دي، دا ور ضرب شوي عددونه دي، دا که مختلفې پروا نه کوي. د جذرونو د مشابهت لپاره 2 شرطه دي: یو دا چې مجذورونه به یو شی وي، بل دا چې جذرنامه به یو شی وي. کله چې مجذورونه او جذرنامه سره یو شان وي، دغه ډول جذرونو ته موږ مشابه جذرونه ویلی سو. ولې که چیرې داسې شکل ولري چې مثلا 3 ضربې 9 تر څلورم جذر لاندې، 8 ضربې 5 تر څلورم جذر لاندې. دلته جذرنامه یو شی دی خو مجذورونه بیا یو شی نه دي. دغه ډول جذرونه بیا موږ مشابه جذرونه نسو ویلی. مشابه جذرونه هغه دي چې مجذور له مجذور سره یو شی وي او جذرنامه له جذرنامه سره یو شی وي، بیا موږ ورته مشابه جذرونه ویلی سو. موږ چې همیشه د جذرونو په منځ کې جمع او تفریق عملیه خلاصوو، نو جذرونه باید مشابه وي. که چیرې جذرونه مشابه وي، موږ کولای سو د یو له بل سره جمع او تفریق وکړو. ولې که چیرې جذرونه غیر مشابه وي، د هغوی په منځ کې جمع یا تفریق نسو اجرا کولای. ولې که چیرې دا غیر مشابه جذرونه بیا یو طریقه لري چې څنګه باید مشابه کړو. وخت چې مشابه کړو، بیا په منځ کې جمع او تفریق خلاصولی سو. نو اوس راځو عنوان مو دی چې څنګه به موږ تاسو جذرونه یو له بل سره جمع کوو. دا مشابه جذرونه چې جمع کوو باید په څه شکل سره جمع کوو؟ د مشابه کله چې موږ د مشابه جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیه خلاصوو، په څه شکل یې باید خلاص کړو؟ زه دلته 2-3 مثاله حلوم. په داسې شکل به تاسو د مشابه جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیه خلاصوي. مثلا 3 ضربې 5 تر دریم جذر لاندې جمع 11 ضربې 5 تر دریم جذر لاندې. کله چې تاسو د مشابه جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیه خلاصوي، تاسو به لومړی له مشابه جذرونو څخه دا په ادامه د دې سوال ادامه دا ده. کله چې تاسو مشابه جذرونه یو له بل سره جمع کوئ، لومړی به له مشابه جذرونو څخه یو جذر لیکئ. له دواړو مشابه جذرونو څخه یو جذر لیکو او پر دا ضریبونو باندې عملیه کوو. پر ضریبونو باندې یو ضریب چې دی 3 جمع، بل ضریب چې دی 11. ځکه مې جمع ولیکل چې د دې په منځ کې د جذرونو په منځ کې عملیه د جمع ده. مساوي کېږي دا 3 او 11 چې موږ سره جمع کو، دا 11 ضربې 5 تر دریم جذر لاندې. نو دغه 2 جذرونو حاصل جمع چې ده 14 ضربې 5 تر دریم جذر لاندې. یا مثلا -5 ضربې جذر 6 -3 ضربې جذر 6. کله چې تاسو د جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیه خلاصوي، تاسو به لومړی له مشابه جذرونو څخه یو جذر ونیسئ. وروسته پر ضریبونو باندې عملیه کوو. یو ضریب چې دی -5، بل ضریب چې دی -3. دا د ضریب په ډول ولیکئ، د ضرب په شکل یې ورسره ولیکئ. اوس نو راځو
د علامې چې یو رقم وي هغه عددونه چې علامې یو رقم وي د دې د عملیې د اجرا کولو لپاره له مساوي علامو څخه یوه علامه نیول کېږي او عددونه یې په خپل منځ کې سره جمع کېږي 5 3 8 جذر شپږ دا د دغو دوو جذرونو حاصل دی. اوس همدغه رنګه که تاسو ولرئ چې مثلا منفي شپږ ضرب جذر لس جمع 12 ضرب جذر لس. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیې خلاص کړئ؟ تاسو به داسې کوئ چې اول به له مشابه جذرونو څخه یو جذر نیسئ، وروسته پر دا ضریبونو باندې یو ضریب چې دی منفي شپږ دی، بل ضریب چې دی مثبت 12 دی. اوس تاسو چې پر دې باندې عملیه اجرا کوئ دا مشابه جذر خو ولیکئ جذر لس دا چې علامې د عددونو مختلفي یو رقم علامې ونه لري د دې په منځ کې باید تاسو هیڅ کله د جمع عملیه اجرا نه کوئ. د دې په منځ کې باید د تفریق عملیه اجرا کړئ. د لوی عدد څخه به کوچنی عدد کم کړئ، له 12 څخه شپږ کم کړو شپږ پاتې کېږي او علامه په دې دوو کې د لوی عدد نیسو یعنی مثبت علامه که ولیکل سي او که ونه لیکل سي پروا نه کوي، ځکه چې علامه ونه لیکل سي هم پروا نه کوي. ولې چې یو عدد علامه نه لري موږ خپله پوهېږو چې علامه یې مثبت ده. نو دا د دغو جذرونو حاصل دی. همدا رقم که تاسو ولرئ چې مثلا منفي لس ضرب جذر 15 منفي 3 ضرب جذر 15 منفي جذر 15 باید د دغه جذرونو حاصل تاسو پیدا کړئ. کله چې د جذرونو په منځ کې د جمع او تفریق عملیې خلاصوي لومړی باید له ټولو مشابه جذرونو څخه یو جذر ونیسو، وروسته پر ضریبونو باندې عملیه اجرا کړو. منفي لس منفي 3 او همدا رقم دا ضریب چې نه په دې پوه شئ چې ضریب یې یو دی هغه یو به ورسره ولیکئ. اوس به راسو څرنګه چې دا ټوله علامې په خپل منځ کې سره یو شان دي، علامې چې یو شان دي له ټولو علامو څخه یوه علامه نیسو او وروسته پر عددونو باندې د جمع عملیه اجرا کوو. ولې د جمع عملیه؟ ځکه همیشه پر هغه عددونو باندې د جمع عملیه کېږي چې د هغوی علامې یو شان وي. څنګه چې د ټولو علامې یو شان دي نو د علامو څخه یوه علامه او پر دا ضریبونو باندې د جمع عملیه اجرا کوو. لس و درې دی 14 14 یو دی هم 14 ضرب جذر 15 دا و د جذرونو د جمع او تفریق عملیه.